د ملا یعقوب له لوري اشرف غني ته دا غږ پورته شوی چې راشه وطن ته، هیواد ته اړتیا لري او د دې خاورې په آبادولو کې خپله ونډه واخله. دا جمله یوازې یو ساده دعوت نه دی، بلکې د یو نوي فکر، تفاهم او ګډ کار یو مهم پیغام دی. د ملا یعقوب له لوري دا ډول بلنه دا څرګندوي چې راتلونکي لپاره د پراخ فکر او زغم اړتیا درک شوې ده. کله چې یو مشر خپلو پخوانیو مخالفینو ته د بیرته راتګ بلنه ورکوي، دا د دې نښه ده چې هیواد د ثبات لپاره د هر چا ونډه مهمه ګڼل کیږي. په سلامونو مو هرکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. کله چې د وطن د آبادۍ خبره را ولاړه شي، نو اختلافات باید شاته پاتې شي او ملي ګټې مخکې شي. په همدې روحیه کې ملا یعقوب له لوري اشرف غني ته دا غږ پورته شوی چې راشه وطن ته، هیواد ته اړتیا لري او د دې خاورې په آبادولو کې خپله ونډه واخله. افغانستان چې د اوږدو کلونو جګړو او ستونزو وروسته اوس د بیا رغونې پړاو ته داخل شوی، تر هر څه زیات د یووالي، همکارۍ او ملي تفاهم اړتیا لري. که چیرې پخواني او اوسني مشران په رښتینې معنا د هیواد د خدمت نیت ولري، نو کولی شي د اختلافاتو پر ځای د ګډ کار لاره خپله کړي. اشرف غني احتمالي راستنېدنه که د صداقت او همکارۍ پر بنسټ وي، کولی شي د سیاسي فضا په نرمولو کې مهم رول ولوبوي. دا به نه یوازې د باور فضا پیاوړې کړي، بلکې نورو افغانانو ته به هم دا پیغام ورکړي چې وطن د ټولو ګډ کور دی او هر څوک حق لري چې د دې خاورې په آبادولو کې برخه واخلي. له بلې خوا د ملا یعقوب له لوري دا ډول بلنه د څرګندوي چې د راتلونکي لپاره د پراخ فکر او زغم اړتیا درک شوې ده. افغان ولس له جګړو ستړی شوی دی او اوس د سولې وخت دی. پرمختګ او سوکالۍ غوښتونکي دي. خلک غواړي چې مشران یې د اختلافاتو پر ځای د یووالي پیغام ورکړي او د هیواد د آبادۍ لپاره عملي ګامونه واخلي. دا ډول بلنې کولی شي د امید یو نوی څرک رامنځته کړي او خلکو ته دا باور ورکړي چې راتلونکی لا هم بدلیدلی شي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو کړی شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره د سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.